خپل پلار و زوی ته هم تحفه ورکولی شي، زوی و پلار ته هم ورکولی شي. یو ښه ګړۍ دې وله راوي چې بابا جان هم ستا دپاره راوي. پلار دې راځي د زوی دپاره یو ښه ګړۍ راوي چې زویه دا شي ستا، یا ښه خولۍ وله راوي، ښه کالي وله راوي، نه د یو تحفه د باره سره راځي. رضی الله تعالی عنه هغه راغی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایله یو آس یې راوړي چې دغه آس ما ته زما په څومره مملکه شیان زما سره دي، په دې کې ما ته خوښ دي، بس دا خیرات که صدقه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځینې واخیستې، هغه یې د ده زوی ته ورکړي. حضرت اسامه رضی الله او حضرت زید رضی الله تعالی عنه چې خپل زوی یعنی ده خو هغه جذبه ښکاره کړله، نبي علیه السلام ته وفرمایل چې بس الله ستا قرباني قبوله کړي. د دې څه دا معلومیږي چې خپل پلار و زوی ته هم تحفه ورکولی شي، زوی و پلار ته هم ورکولی شي. یو ښه ګړۍ دې وله راوي چې بابا جان هم ستا دپاره راوي. پلار دې راځي د زوی دپاره یو ښه ګړۍ راوي چې زویه دا شي ستا، یا ښه خولۍ وله راوي، ښه کالي وله راوي، نه د یو تحفه د باره سره راځي. یو زوی پلار یې زوی له راوي، زوی یې پلار له راوي، نو هم الله ثواب ورکوي.